په هلمند کې د امر بالمعروف کارکونکو لخوا د ښځو وهل ډبول او د پوهنې وزارت په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو لخوا د نیکټایي په اغوستلو بندیز. په دې اړه مو د اسلامیاتو ډاکټر او د نړۍ نور عالمان پلټلي، نو هیله ده چې د دې ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په کابل ښار کې د طالبانو د پوهنې ریاست د نارینه زده کوونکو او ښوونکو د نیکټایي په اچولو بندیز لګولی دی. دغه فرمان د پلازمینې ښوونځیو ته په لیکلي ډول لیږل شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن پنجشنبه اطلاعات روز سره مرکه کې د دغه مکتوب پخلی کړی دی. هغه وویل چې د زده کوونکو په یونیفارم کې کوم بدلون نه دی راغلی او یوازې د نیکټایي اچول منع شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو مسؤلینو ورته د ګیرې او خولۍ په سر کولو سپارښتنه کړې ده. د پوهنې وزارت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه مو د اسلامیاتو له ډاکټر سره دا بحث وڅېړه. هغه بیا ویل چې د نیکټایي مثال داسې دی لکه یو څوک چې جرابې په پښو کوي، نو بنان ګناه نه لري او منع یې نه ده راغلی. د دې بحث د ښه تشریح لپاره مې د نړۍ لوی عالمان او پوهانو پلټل. د ذاکر نایک بحث مې وموند. هغه هم په خپل بحث کې د نیکټایي اچول ناروا عمل یا د کفارو سره مشابهت نه دی ترجیح کړی، او دا هم وایي چې هیڅ داسې قرآني آیت او حدیث نشته چې نیکټایي حرامه ګڼلې وي، عیناً لکه پوهنتون کې چې د دیني علومو پروفیسور مسار ورکړی و. ذاکر نایک هم چنان ورته خبره کړې. جالب دا چې د دې پر ځای چې له نړۍ سره په پل وهلو د هیواد په بیارغونه، د نظام پر ساختار، د اقتصاد پر تقویتي بحث او کار وکړو، رازو پر نیکټایي، ویښتانو، کالیو، بوټانو او ورته موضوعاتو خپل او د ولس وخت ضایع کوو. په ورته وخت کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار، بارک مارکیټ او زنانه مارکیټ کې یو شمېر هغه میرمنې وهلي ډبولې دي چې د اختر لپاره یې توکي اخیستل. ځایي سرچینې وایي طالبانو دغه میرمنې ځکه وهلي دي چې له محرم پرته ښار ته راغلې وې. طالبانو د میرمنو سربیره یو شمېر دوکانداران هم وهلي او ترې غوښتي دي چې له محرم پرته میرمنې به مارکیټ ته نه پرېږدي. ګرانو لیدونکو، له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ، مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.